تاسو یقین په الله وکړئ. یوه خاص خبره درته وکړم، کوم سړي چې په مخ باندې ګیره نه وي هغه ته دا محسوسېږي چې زه دې زنانو ته ډېر ښکلی ښکاري. یقین په الله وکړه دا زنانه دا سوچ کوي چې دی زمونږ د قبیلې، مذاق نه کومه، زنانه دا سوچ کوي چې دی زمونږ د قبیلې نه. یو سړي سوال وکړو بې مولي صاحب په ګلۍ باندې تېرېږو د کوم هلک چې ګیره نه وي نو دا زنانه د ده نه پرده نه کوي، بار دغه شانې ولاړې، او چې کله د ګیرې والا راشي نو یو دم زنانه پناه شي. جواب کې ورته مولي صاحب ووی چې کله دا بېګیره روانوي نو زنانه و سوچ دی چې دا زموږ د قبیلې نه دی، زموږ په شان، او کله چې دا د ګیرې والا راشي نو هغو ته پته ولګېږي چې اوس اصلي سړی زما هرګز ستاسو توهین او ستاسو تنقیس مطلب نه دی. زما عزیزانو دا ګیره د الله د پیغمبر سنت دی، او کوم سړی چې دا ګیره لرکوي د 40 غنټې په ګناه کې دی، او که اچانک په ده باندې مرګ راغی او د دې ګناه کې مبتلا وي، دی به الله نه څه جوړوي. 40 غنټې په ګناه کې مبتلا وي. څومره د خطرې خبره ده چې په مانځه کې ولاړ دی بیا هم په ګناه کې مبتلا، قرآن درس ته ناست دی، قرآن تلاوت ته ناست دی، بیا هم په ګناه کې مبتلا دی. خانه کعبې کې ولاړ دی، الله رب العالمین ته زارۍ کوي، بیا هم په ګناه کې مبتلا دی. یعنې دومره خطرناکه ګناه ده ګیره خریل چې دی عبادت هم کوي، د هغې باوجود په عبادت کې دننه دی او د ګناه کې هم مبتلا. پر یقین په الله وکړئ چې کوم سړي ګیره ساتل هغه بغیر د ښځې نه دی پاتې شي، ښځه به الله ضرور راکوي. ښځه ګیرې خریلې سړي ته هم میلاویږي او ګیرې وال ته هم میلاویږي، ولې دا الله فیصلې مخکې نه کړي، او چې څنګه الله ستا په نصیب باندې لیکلي یقین په الله وکړه هغه شان به میلاویږي. که د دې مخ نه دا ګیره نه دا پټ ورپسې هم لرکړي که نه چې کومه الله لیکلي په هغې کې څه تبدیلي نه راځي، ولې د الله فیصله اټل ده. زما ستا د پیدایش نه مخکې دا ټولې فیصلې شوي چې د دې انسان ژوند څومره دی، دته به رزق څومره میلاویږي، دی به مالدار یا به غریب وي، دته به ښځه څنګه میلاویږي، د کوم خاندان نه به میلاویږي، بچي به یې سوی، لوڼه به یې سوی، زامن به یې سوی. دا خو بس زمونږ د ذهن کمزوري ده او د عقل کمی ده چې خلکو په سر باندې څپېړې ایښي. څوک وایي زما لوڼه ډېرې پیدا شوې، او څوک مختلف توجیحات پیش کوي. دا اټل فیصلې دي، په دې باندې مه خفه کېږئ. څه چې الله تا دپاره لیکلي دي هغه به میلاویږي، او څه چې لیکل دي هغه ما تا دپاره بهتر دي.